بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. راځو اخرنی حالت ته، هغه د زیر والا را چې په هغې باندې روم سره وقف وشي. روم خو ما مخکې تشریح که که نه، او ما ویل چې روم په دوو حرکتونو باندې کیږي، زیر او پیش. زیر او پیش باندې روم کیږي، نو د پیش په حالت کې به ډک ویلی کیږي او د زیر په حالت کې به باریک ویلی کیږي. والفجر والفجر که دلته ته وقف کوې نو دا را څنګه ده؟ ډکه ده، ځکه ما قبل فتحه ده. والفجر ما قبل فتحه ده، او که روم دې پې وکړو نو را نه ساکنېږي، یعنې مکمل نه ساکنېږي. چې نه ساکنېږي نو لحاظه بیا به باریک ویلی کیږي. والفجري صحیح شو؟ دغسې. آخر کې یو دو درې خبرې دي. دی وایي چې په صورت شورا کې لفظ فرقین کې دواړه حالتونه، یعنی تفخیم او ترقیق دواړه جایز دي، او دې ته خلف ویلي. د قرات په اصطلاح کې هغه کلمه چې دو حالته پکې جایز وي هغې ته ویل کېږي خلف. صحیح شو؟ خاصره خلف فرقن. اوس سوال دا ده ولې عارضه وکې عارضه راووته، صفت عارضه خو وو. اوس مثلا دلته تاسو دې کلمې ته لږ سوچ وکوئ. فرقین ته وګورئ، را ساکن ما قبل کسره ما بعد حروف مستعلیه، جنجال کې راګرده. خو باید هغه قانون په اساس باندې خدا بیا ډک ویل شوی وی، نو ولې خلف شو؟ ځکه یو نقطه ده دلته، ځکه قاف په خپله مرتبه کې دومره میړنی غټ نه ده. دلته نقطه فکر ده، دا تقریبا قاف په آخري کټګوریو کې ده. طا ضاد صاد دا دغه کټګورۍ کې نه ده، هغې ځان سره غټول کوي ځکه هغه مکمل غټ دي. صحیح شو؟ د هغې وزن زیات ده، که 2 کیلو ته نه کم هم شي د بل ته واچوي نو پروا نه کوي. دی غریب ایله ډنګرتوب نه وتلی دی صرف. صحیح ده که نه؟ نو ځکه نو دلته وایي که چا وویلې نو جایز ده، ډکې وویلې د قاف تاثیر به ورباندې واچوي، او که چا باریک وویلې د زیر تاثیر به ورباندې. دواړه حالته څه شی دي؟ جایز دي. واضحه شوله؟ نو د دواړو جایزوالي نقطه مې درته وویلې. زیر به ځکه جایز ده چې زیر لري، باریکه ده، او دا غټوالی د مستعلیې د وجې نه ده. خو دا ځکه پکې زیر او دا دواړه حالت جایز وي ځکه چې دا کوم مستعلیه چې د مخې ته راغلی هغه مستعلیه لږ کمزورې مستعلیه ده. نو دا د حروفو هغه مې درته وویلی، د حروفو درجې چې موږ تاسو ویلي نو هغه ګوره دقسې ځای کې کله کله پکارېږي. بیا د خل وجې دا اوس پکارېږي چې طوا ټولو کې غټ ده او خا په ټولو کې باریک ده، خو دغسې ځای کې بیا کار ورکوي. بیا دوهمه خبره، لفظ مصر او په عین القطر کې هم خلف جایز ده. دا دو کلمات نور دي. صحیح شو؟ لفظ مصر او په عین القطر کې وجه م درته وایي. الف ترقیق پکې ځکه ده چې را د وقف د وجې نه ساکنه شوې. مصر او عین القطر کې دا راز شی ده، ساکنه ده، او چې ساکنه ده او ما قبل شی ده کسره ده که نه؟ ما قبل کسره ده نو باریکه شوه، او مخکنی حرف هم ساکن ده او دریم حرف باندې کسره راغلی ده. خو موږ وویل چې را ساکن شوي، مخکنی حرف ساکن شي او په دریم حرف باندې کسره راشي، نو څنګه ویلی کېږي؟ باریک ویلی کېږي. نو ترقیق پکې ځکه جایز ده، ترقیق پکې ځکه جایز ده. نو ښه، نو تفخیم پکې ولې جایز ده؟ تفخیم پکې ځکه جایز ده چې د را ساکن نه مخکې حروف مستعلیه نه یو حرف راغلی. را ساکن نه مخکې، هغه مخکې ما بعد خبره وه، دلته خبره د مخکې کوي. یعنې را چې په کوم کسره باندې چې ته غټی، هغه کسره په حرف باندې چې ده هغه مستعلیه ده، د هغې حروف مستعلیه تاثیر په دې را باندې غورځېږي. نو ځکه دا را ډک هم ویلی شي، ډک هم ویلی شي. ډک یې ځکه ویلی شي چې ما قبل حروف مستعلیه ده، او باریک ځکه ویلی شي
چې دغه حروف مستعلیه چې د نو زیر لري. ځکه حروف مستعلیه د زیر په حالت کې د تفخیم مرتبه کې ټولو کې ټیټه مرتبه کې ده. ټولو کې جګه مرتبه د تفخیم څه شی ده؟ حروف مستعلیه مفتوح ما بعد الف. دویمه درجه حروف مستعلیه مفتوح بغیر د الف نه. دریمه درجه کې مضموم. څلورمه کې ساکن او پنځمه کې مکسور. دلته حروف مستعلیه ده خو مکسور ده. چې مکسور ده یعنی ټولو کې په ټیټه درجه کې ده. نو چې ټیټه درجه کې ده نو تاثیر ډېر نه غورځېږي، خو که چا پې وغورځو په دې را باندې را ورسره غټه شو نو پروا نه کوي. جایز ده، جایز ده. او که باریک ویلو خو هغې کې خو سوال نه پیدا کېږي. زه مخکې تیار کسره ده او کسره خو زیر څه کوي. دا عمومي قانون چې هلته ذکر شوی دی دغه استثنایي حالتونه دي چې دې کې اوس خلف جایز کېږي. نو وجه یې درته وښودله. صحیح شو. لیکن دلته یو خبره کوي په دې دواړو کلماتو کې موضوع خو واضح کړله، تفخیم وجه مته واضح کړه او ترقیق واضح کړه. اوس وایي لیکن په دې دواړو کلمو کې یعنی کم کلمو کې لفظ مصر او په عین القطر کې په دې دواړو کلمو کې وایي بهتره خبره دا ده چې په لفظ د مصر کې د وصل په حالت کې تفخیم غوره ده. د وصل په حالت کې تفخیم غوره ده ځکه چې دلته را مفتوحه ده. مصر ده اصل کې. وصل په حالت کې چې غوره ده تفخیم غوره ده ځکه چې را مفتوحه ده. او په لفظ مصر او په عین القطر کې هم د وصل په حالت کې ترقیق غوره ده ځکه چې را مکسوره ده. د دواړو حروفو کې اعتبار اصل حرکت ته ده. یا د حرکت خو دلته ساکنیږي خو اعتبار هم دې ته ورکول کېږي. یعنې کوم ځای کې چې زیر ده هغه باید باریک وویل شي او چې کوم ځای کې زبر ده نو هغه باید لکه عین القطر قطر کې باید د را ډکه وویل شي ځکه چې دا صحیح ده چې هلته مابعد هغه ده څه ورته وایي حروف مستعلیه مکسوره ده خو خپل رام زبر لري. د را تاثیر او دا چې پې واچوي چې ډکه ووایي نو دا به بهتره وي. ویلی شي باریک هم ویلی شي خو بهتري په څه کې ده په ډکوالي کې ده چې د را حرکت ته به اعتبار ورکړل شي. او د مصر کلمه باندې باید باریک وویل شي. هلته باریکوالی غوره ده ځکه چې هلته را کلمه څه لري خپله زیر لري وصل په حالت کې. صحیح شو. او د وقف په حالت کې دغه خبره کوي. په دواړو کلماتو کې بهتره خبره ده چې په لفظ مصر کې د وصل په حالت کې تفخیم د وصل په حالت کې تفخیم غوره ده ځکه چې دلته را مفتوحه ده. او په لفظ مصر او په عین القطر کې هم د وصل په حالت کې ترقیق غوره ده. وصل په حالت کې ترقیق غوره ده ځکه چې را مکسوره ده. را مکسوره ده. په دواړو حروفو کې اعتبار اصل حرکت ته ورکړل شوی ده. بس ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.